د ولني ورځنا دا کوشش دی چې هغوی په کم نیشنل کوریکولم وینګ دی باغ کې زمونږ د مدارسو چې کم 15 غټ بورډونه دي د هغوی کسان پکې ناست دي هغوی پکې طریقه کار شروع کړی دی او هغوی چې چرته خبر راځي نو هغوی چې تاسو د جهاد آیتونو بس د اسلام چې کم بنیادی افعال دي د هغوی وباسئ او په دې شیزونو باندې د هغوی زیات تر ټسل را روان دی شفقت محمود صاحب زمونږ وزیر تعلیم دی د هغوی دا کوشش دی خو اوسه پورې چې کم انالیسس شوی دی او زما چې کوم سوچ دی زمونږ چې کوم د دیوبندیانو حضرات وفاق المدارس ملتان دی د اهل حدیث وفاق المدارس فیصل آباد دی یا د بریلوي مدارس تعلیمي بورډز دي هغوی ټول په دې باندې اګری شوي د 2001 2002 انورډ نه چې زمونږ کم د عامه اوله کم اگزامز کېږي چې عامه اوله مونږ وایو اکویولنټ ټو میټریکولیشن په دې کې زمونږ انګریزي موجوده ده اردو موجوده ده مطالعه پاکستان موجود دی ساينس موجود دی او دا باقاعده چې کلم اگزام کیږي زموږ د عامه اگزام کیږي چې کوم د میټرک اگزام دی زموږ د خاصي اگزام چې کیږي کوم چې د اف ای ایکویولنٹ دی زموږ د عالی چې کوم اگزام کیږي چې اټ از ایکویولنٹ ټو ګریجویشن زموږ د شات العلمیه یا د عالمي چې کوم اگزام کیږي هغه ایکویولنٹ ټو پوسټ ګریجویشن دی په هغه کې دا کورسز انکلوډډ دي خو د دې باوجود هغوی دا وایي چې دا شیزونو کې موږ ریفارمز راولو هغوی ورته وایي چې موږ ریفارمز منو مدارس دا وایي چې موږ ریفارمز منو زموږ خواهش دی چې زموږ هر یو ماشوم د خپل مدرسې نه وځي چې هغه د ایکولی د ریلیجس ایجوکیشن نه هم ویل اکویپډ دي او هغه د دې سره سره د انګریزي نه هم ښه باقاعده ووایي ولې نن سبا ضرورت دی یو ماشوم دی هغه ریسرچ کوي هغه سپیشلایزیشن کوي هغه د کمپیوټر په کار دی د هر سړي په لاس کې موبایل دی مونږ پښتو په انګریزي کې لیکو چېرته تللی څنګه لیکئ دا ټول الفاظ مونږ لیکو ولې دا ضرورت دی د وخت مطابق زما په خیال باندې دا څومره توقعات هم شته خدشات هم شته خو په دې کې غټ خبره د سنسیریټي غواړي او د سنسیریټي سره سره چې کوم زموږ تعلیمي 15 د تعلیمي دینی مدارسو کوم بورډز دي د دې نه علاوه چې زموږ څومره یونیورسيټیز دي په یونیورسيټي کې زموږ څومره ریسرچ شوبې دي دا ریسرچ شوبې د دې لپاره جوړې شوې دي چې وخت بر وخت په دې ایجوکیشن کې کم شیزونه ټرانزیشنل پیجز راځي ضرورت پر راځي د ضرورت مطابق په موږ کم شیز راوړو لکه د 2001 یا 2 نه چې کم د ټیرریزم دا کم سټرای او 13 شو د دې نوستو زموږ په کتابونو کې پکاره چې دا موضوع راشي چې ټیرریزم څه ته وایي یا کوم جهاد په کشمیر کې شروع د ټیرریزم نه دی دا ولې د سیلف ډیفنس لپاره دی په افغانستان کې کم جنگ شو دی تر ټیرریزم د عمر کې دا ټیرریزم نه دی دا د سیلف ډیفنس لپاره جنگ شو ټیرریزم دې ته وایي چې د یو ملک یا د یو اسټابلیشډ نارمز متعلق یو سړی راوځي او هغه ختمي دا د هغې اصطلاح ده باقي د هغوی په اکسپلټیشنریز کې موجوده ده نو موږ سره هر یو شیز موجود دی زه په دې باندې یقین دی زما او زما د خپل دارالعلوم دا شیز تاسو ته به وړاندې کوم مختصرا د هغې خبره دا ده چې کوم څنګه رول خبرو په امجد صاحب چې په دې کې د ټولو نه غټ هنډرنسز او مشکلات څوک پیدا کوي ایلیټ کلاس پیدا کوي ایلیټ کلاس چرته دا نه غواړي که هغه امریکن سکولز دي که هغه پاکتور سکول دي که بیکن هاوس سکول سیسټم دی هغوی څنګه دا غواړي چې زما سره یو عام ټاټ سکول والا ماشوم برابر شي د ګورنمنټ سکول زما سره برابر شي ولې هغوی چې لږ ونته کې ایجوکیشن وکړي د هایر ایجوکیشن لپاره هغوی اکسپرټ او کیمبرج یونیورسټیز ته ځي او هغه نور چې دغه لپاره امریکن بوسټون یونیورسيټیز ته ځي هلته به هغوی دغه یونیورسټي او دغه به څنګه جوین کوي ولې چې هلته خو سیسټم میډیم انسټرکشن بدل دی نو چې دلته ستا یونیفارم پالیسي شروع شي دا زموږ لپاره ښه خبره خو دا به په تدریج په کول پکار دا به دا ټول سټیک هولډر چې څومره یونیورسيټیز کې څومره ټیچرز دي یا د هغې چې کوم کوریکولم وینګز کم کسان دي دغه شانتې د مدارس چې کوم تعلیمي بورډز دي وفاق المدارس دی رابطه المدارس دی تنظیم المدارس دی اهل شیعه والے دي تقریبا موږ په خپل سیم کوریکولم باندې سره ایګری پھر جو ہے نا کنٹینٹ ٹھیک ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو ادھر لے جائیں گے اس کے لیے ہم تھیمز جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ یہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہے یہ انسانی اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے یہ کسی مذہب کے خلاف تو نہیں ہے تو یہ ہم نے سوچنا پڑتا ہے یہ جو وقتی تقاضے ہیں ان کے متعلق ہے یا نہیں ہے یہ ہم سوچتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا ٹھیک ہے مرحلہ ہوتا ہے وہ میتھڈالوجی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ کس طریقے سے اس کنٹینٹ اور جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان ایک انٹریکشن ہو جائے اور جو مقاصد جو ہم نے ٹھیک ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ہم نے بنائے ہیں وہ ہم حاصل کریں تو یہ جو ہے نا یہ نیکسٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو فورتھ جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا جو مقاصد ہم نے ٹھیک ہے جن مقاصد کا ہم نے تعین کیا ہوا تھا وہ ہم نے حاصل کیے ہیں یا ہم نے حاصل نہیں کیے ہیں اگر ہم نے حاصل کیے ہیں تو کتنے حاصل کیے ہیں اگر حاصل نہیں کیے ہیں تو کیوں حاصل نہیں کیے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ جو ہے نا یہ ایک بیسک اچھا نیکسٹ جو ہے نا اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ماحول ہو اس کے لیے ریسورسز ہو
اس کے لیے جتنی بھی چیزیں درکار ہو، رائٹ کوالیفائڈ ٹیچر ہو، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ رائٹ کریکولم کے مقاصد کو یا ایمز کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے رحمان صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی جی ڈی پی جو ہے نا یو اسپینڈ اونلی 2.8 رائٹ 3 سے، سو رائٹ دس از نتھنگ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ جتنا بھی اچھا جو ہے نا رائٹ کریکولم بنائے، لیکن جب تک آپ اس میں انویسٹمنٹ نہ کرے، اور انویسٹمنٹ کریکولم میں نہیں ہے، وہ نیشن میں انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ نیشن میں اپنی قوم میں آپ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، آپ ان پر پیسہ خرچ نہیں کرتے، تو آپ اچھے سے اچھا کریکولم جو ہے نا وہ آپ نے ٹھیک ہے اس کے مقاصد آپ حاصل نہیں کر سکتے. اور ہم دیکھتے ہیں دیٹ وی ہیو ویری گڈ پالیسی ڈاکیومنٹس، بٹ دوز پالیسی ڈاکیومنٹس دے آر ناٹ امپلیمنٹڈ پراپرلی. ہر ایک آرگنائزیشن میں ہے، تو اس پہ آپ سوچ لیں، جو چیزیں جو ہے نا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا اب اس کریکولم میں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے، تو آپ شامل کریں، ٹھیک ہے نا. نئے ڈرامہ بنانے کی، نیا جو ہے نا اس کی ٹھیک کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میں آگے جاتا ہوں کہ یہ کس طرح نہیں، کہ کون سی چیزیں اس میں ہے. پھر ان کا جو ویژن ہے، وہ ویژن میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں. اوکے رائٹ. سو ون سسٹم آف ایجوکیشن فار آل ان ٹرمز آف کریکولم، میڈیم آف انسٹرکشن اینڈ اے کامن پلیٹ فارم آف اسیسمنٹ. 3 باتیں ہیں اس میں، ٹھیک. نمبر 1 یہ ہے رائٹ دیٹ ان ٹرمز آف کریکولم کہ ایک کریکولم ہو. نمبر 2 از میڈیم آف انسٹرکشن، یعنی اردو ہو، انگلش ہو، ٹھیک ہے، جو بھی ہو. اینڈ اے کامن پلیٹ فارم آف اسیسمنٹ. 3 باتیں کی گئی ہے، لیکن ان 3 باتوں کو ٹھیک ہے نا، ان کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوتھی چیز کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کے ریسورسز، وہ ہے آپ کا ایک ٹھیک انوائرمنٹ جس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ جو پلان ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام کس طرح کریں گے، کہ ہم یہ کام کس طرح کریں گے. تو ویسے میں تو چاہتا ہوں کہ کئی اچھے کام میں کروں، لیکن یہ کس طرح کریں گے، یہ جو ہے نا یہ ان کے ویژن میں، جو ویژن انہوں نے اس ٹھیک کریکولم کا دیا ہوا ہے اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک اس میں وہ ہے جو کہ میں ٹھیک ہے پوائنٹ کرتا ہوں. اب میں سائلنٹ جس کے جو سیلنٹ فیچرز ہے کہ بھائی یہ ہم کیوں بناتے ہیں، یہ جو انہوں نے جو اس کے لیے ریشنیل دیا ہوا ہے کہ ہم کیوں بناتے ہیں. تو اس کا نمبر 1 یہ ہے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، اور یہ میں نے ان کے ٹھیک ہے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان سے یہ چیزیں میں نے یہ ہے کہ ان کی میں ان چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہوں. ون کریکولم از بیسڈ آن اسٹینڈرڈس، بینچ مارکس اینڈ آؤٹ کمس. تو یہ جو ہے نا یہ کریکولم 2006 از آلسو بیسڈ آن اسٹینڈرڈس، بینچ مارک اینڈ ایسولوز. اس پر آلریڈی جو ہے نا یہ کیا ہے، دیٹ از بیسڈ. پاکستان کے مطلب ډېر زیات نمبرز آف میتھڈال جو چیز هغه مطلب کو نصاب دی کو هر چیز دی هغه استعمالیږي، په کې کیمبرج دی، په کې آکسفورد دی، په کې بیا پرایویټ پبلیکیشنز دی، مختلف آفاق دی، بیا زمونږ ټیکسټ بورډز وغیرہ دی مختلف بکس تیاری. خو څنګه چې دی وینو د لکه د یو یا د یکسان نصاب تعلیم مطلب دا نه دی چې ټول په سکولز کې به یو قسم بکس پڑھاویږي. څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه دا یو لیولز ډیفاین کوي، دا یو ګریډز ډیفاین کوي چې په دا کم ګریډ ماشوم باید په لکه دا پر کم سټینډرډز پکار دي هغه بس زده کړه څومره کوي، لکه د ګریډ 1 ماشوم دی یا د ګریډ 5 دی یا ایون د 10 یا د اف ای سی سټوډنټس دی، د دې لپاره لکه سټینډرډز څه دي دی بس زده کوي چې دی اف ای سی وکړي نو د په انګلیش څومره وګور پکار دی، په اردو باندې، په ساینسز، په میتھمیټکس وغیرہ. اوس دلته مسله دا ده چې یو خو زموږ د لینګویج ډېره مسله ده. څنګه چې دوی وویل زموږ ډېر ژوند اکثر په دې تېر حکومت کې یو خبره کېده چې پښتو 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 خو زموږ ډېره خوښه ده چونکې هغه زموږ مادري ژبه ده یا زموږ مورنۍ ژبه ده، خو موږ هغه خپله ژبه دومره ډیولپ کړې ده. بیا چې زموږ کوم نیشنلز لکه قومي ژبه د اردو ماشاءالله لکه د دنیا په ډېرو ملکونو کې هغه ویلي چې پای خلک پوهېږي، خو اردو لا اوسه پورې هم موږ هغه مقام ورنه کړو. د دې لپاره تاسو وینئ چې سینیټر مشتاق احمد خان صاحب یا نور مشرانو قومي او صوبایي ای دا خبرې په سینټ په قومي پسولې په نورو ځایونو کې وکړې چې تاسو دا تر کومې دا کمپیټیټیو ایگزام د خپل قومي ژبې ته نه راوستو، د دې هېڅ فایده نشته دی. وجه دا ده چې دا د انګریزانو لکه زه جنرال خبره کوم چونکې ما سره تیاری هم نه دی کړی،
خو دا لکه چې کوم مونږ اورېدلي دي دا چې کله په دې ملک کې انګریزانو بیفور 1947 دا یې لپاره یو پالیسي جوړه کړې وه چې دا د برصغیر دا خلک به څه کوي او د انګریزان به څه کوي یا یو لاین و چې دا انګریزان چې دا به افسران وي دا چې کوم د دې ځای خلک د لوکل ریزیډنس دي نو دا به د دې غلامان وي هغه د کلر په حیثیت کې هغه د یو کلاس 4 په حیثیت کې هغه د یو بل معمولي غونته نوکر په حیثیت کې هغه بیا د خپل ځان لپاره جدا ادارې او بیا په هغه وخت کې خو سکولز وغیره ډېر کم وو بیا علیګړ نه پس دا سلسله شروع شوه نو دا یې لپاره هماغه څیز اوس هم روان دی جرمني والا خپله ژبه وایي فرانس والا خپله وایي یو کې والا خپله وایي پولینډ والا خپله وایي چاینا والا خپله وایي جاپان والا خپله وایي چونکې زه غلام یم زه غلامانو غلام یم نو ځکه زه انګلیسي وایم په انګریزۍ باندې زه استاد یم 55 سال خو زما عمر شو 30 سال ما تجربه په ټیچینګ کې وکړه چې زه نه پوهېږم نو زما بچي به څه پوه شي زما یو ماشوم دی اوس هم چې زه کښېنم هغه ورته هغه ته زه 3 ځله یو لفظ ټرانسلیټ کوم بچیه دا فنګر ده فنګر ته په اردو کې موږ انګلي وایو بچې اور انگلی نے بس سے کم نے دیتا ہوں گوتا وایو دا گوتا دا ہینڈ دے اس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں اس دیتا ہوں گلاس وایو زمارے شپگنی مکالو ماشون دی نن میرا وستو کو بعد ما سرانے لو زب درو جبو کے ٹرانسلیشن ہو کم ہا مور ما تبوری زان لے لیونیش ما ماشون به زان لے لیونی سونا خبو کماتے چې دا لاست دا گوتی دی دا نو کولی 1947 فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس کے مسئلہ سے غوث غور باندې دا جناب فضل الرحمن صاحب دا فیصله کړې وه چې 12مه پورې به اردو میډیم انسټرکشن وي او هره صوبه به خپل مادري ژبه دې سره جمع کوي مادري پوه شوئ پنجاب پنجابي هغې سندي هغې بلوچي موږ به ورسره پښتو دا به 12مه پورې پس د 12م نه هایر ایجوکیشن به په انګریزۍ کېږي بیا هغې په دې کې خلکو ورته وایي چې دا غوونه لساني ګروپس دي هغه دا وایي دا په ډاکیومنټس کې دي چې یو ایس ایس آر چې هغه وخت کې اوس ورته تاسو ډس انټیګریټډ روس وایي 28 ژبې دا زموږ یو مطالبه ده خلکو سکولونه دي دا به دې کې هم نافظ کوي ګورنمنټ سکولونه او عام هرا وکړه چې کوم نه خو دي مدارسو کې چې کوم نه اصل عربي او اردو ده بیا موږ